وایي چې اول سلام بیا کلام. موږ وړاندې راغلو له سلامه مخکې کلام شروع کړو. اوس تاسو ټولو ته سلام، مینه، ادب او کور ودان چې په خپل راتګ مو دلته ټولو شاعرانو ملګرو ته مینه ورکړه او راسره تر دې پاتې یاستئ. هغه ملګري چې تنګ شوي یاستئ، پوهېږم ناسته لږه سخته وي، سړی ستومانه کوي. یوه شېبه حوصله ولرئ. لطفا د ولاړو کسانو نه مو لومړی هیله ده چې دوی په خپلو ځایونو باندې کښېني، رش دې نه جوړوي او د ناست ملګري په خپل منځو کې یو بل ته خبرې کوي. لطفا د شعر نه خوند واخلئ، شعر واورئ او دلته ښه شخصیتونه دي، نو شور مه کوئ، سړی خفه کېږي ولا چې زه د نصیر احمد شهاب صاحب بیتونه دي دا درته وایم او خدای وکړي چې تاسې به ترېنه خوند واخلئ. نو د ټولو ګډونوالو اول خو بښنه، بیا لږ مراعات ته د مشاعرې وساتئ. د کلیوالي خلک، خاصا د ځایي خلک، یعقوبۍ، لیونخېلو ځوانان شور مه جوړوئ، بې ځایه خبرې مه کوئ. که څوک کورونو ته ځئ ښه دي پاڅئ، بس لاړ شئ. هغه ذوقي خلکو ته چې له ولایاتو راغلي دي، د شعر ویلو لپاره راغلي دي، ته مزاحمت مه جوړوئ. نو ډېره مننه. خالق را کوي زړه ته لاره نیمرم، زما یې کړه د ټول عمر لپاره نیمرمه. لمبې او که رڼا او که جلوې او که پرهاره، لګرم شد زخم کاروبارا گنی مرما، چې زه دې په قیمت بزدلاسو نشم اخیستلی، بدرنګه شمع وانخلې بازارا گنی مرما. ستا عشق دی چې اروا مې د زړه لګاله ګنا چې د ژوند د ټینګښتونو له تکراره ګنې مرمه. همدغسې د سترګو رڼا یې راته دې ډوبو ماښامیو کې لډاره ګنې مرمه. دا څه حلقې حلقې زنځیر زنځیر عذاب کې ګیر یم، بس وزم د لهره انحصاره ګنې مرمه. یہ عشقا یا خواہشا یا نرا لیون توبہ، دربار سے میں داخل لدربارا گنی مرما. څنګه یې خپل کب ما ګوره
گورا زرگی سوال دے لگ ملا سکے مکانو گورا زرگی سوال دے لگ ملا سکے مکانو گورا پرابتے منکر تم رہو مسان ندا پرابتے زان لزما غد څوک مال ستا پشان ګورا زان لزما غد څوک مال ستا پشان ګورا یہ سوال لگ ملا سکے مکان ګورا د یو خیالي منظر په تمای زړم لجبو د یو خیالي د یو خیالي منظر په تما یې زړم لجبو ته نتیجه ګوره او ته امتحان ګوره ته نتیجه ګوره او ته امتحان ګوره یہ سوال دے لگ ملا سکے امکان ګوره راشه فاصلات بیا ما وژنې کسان وژنې راش قاتلا راش قاتلا راش بلاد دیا خواهد سا راش قاتلا